زرغونه خپل پوسټ بکس ګوري او ویني چې له یوه نامعلوم چا یو پوسټ ترلاسه کړی دی. د پوسټ د لیک سرلیک دی: خبرداری، په 3 ورځو کې پیسې تحویل کړئ. که داسې ونه شي موږ به یې ستاسې له بانکي اکاونټ څخه وباسو. زرغونه حیرانه ده او وړاندې د لیک جزئیات لولي. دلته د خبرداري د لوړ فیس، سود او د کاري مزد خبره شوې ده. خو د یو څه د اخیستلو یا خدمت وړاندې کېدلو او ځای په اړه معلومات نشته. دا لیک د انکس اونټرنیمن یا د قرضو د ټولولو ادارې په نوم د کوم چا له لوري رالېږل شوی دی. دا ډول شرکتونه اجازه لري چې د نه ورکول شوو قرضو او بیلونو په راټولولو کې د قرض ورکوونکي استازیتوب وکړي. د قرضو راټولولو شرکت باید ثبت شوی وي څو وکړی شي د آنلاین سوداګرو یا بیمو د ادارو لپاره خبرداری ولیکي. زرغونه سملاسي د مصرفونکو له مرکز یا فربراوخه سنټرال سره اړیکه نیسي څو د قرضونو راټولولو د اصلي او جعلي یا درغلو کمپنیو په اړه معلومات ترلاسه کړي. غورځنګ یو حقوق پوه دی او د مصرفونکو له مرکز سره کار کوي. هغه د مشورې ورکولو پر مهال زرغونې ته روښانوي چې له معتبرو کمپنیو څخه د داسې لیکونو د راتلو پر مهال د لیک په سر کې روښانه وي چې دوی د چا لپاره کار کوي، د څه لپاره د پیسو غوښتنه کوي او د قرضو راټولولو فیس څه ډول اخیستل کیږي. هیڅوک باید د خیالي او جعلي بیلونو پیسې ورنه کړي. بیل باید قانوني وي او وجه یې معلومه وي. همداشان د قرضو راټولولو فیس باید د وکیل له لوړ کاري مزد څخه زیات نه وي. زرغونې ته په دې راغلي لیک کې دا اصول نه تر سترګو کیږي. غورځنګ زرغونې ته ښیي چې څه ډول پر rechtsdienstleistungsregister.de ویب سایټ وګوري چې د قرضو راټولولو شرکت ثبت شوی دی او که نه. لکه تمه چې کېده غورځنګ او زرغونه د دې شرکت نوم نه مومي. زرغونه نږدې وه چې د یوې درغلۍ په دام کې ګیره شي، خو له پوهېدو سره لیک څیري او له دې وروسته به دې ډول بې بنسټه خبرداریو ته اندېښنه نه کوي.